څوک به وایي زمونږ وظیفې دې وخوړلې، څوک به وایي سوال کری زمونږ په ټکړو باندې راغلی. والد صاحب به دیاړۍ لتلو مزدوري به یې کوله، بوټان یې سوري وو. زه مدرسې نه په چوټۍ راغلی وم، ما ترې تپوس وکړو، ما وایي بابا دا بوټان خو سوري دي. یوه ورځ هغه دیاړۍ لتلو، د خپو ته شاپرې واچولې، باران ورېدو که نه نو په هغه سورو کې اوبه راننوتې، نو د خپو ته شاپرې واچولې. نو ما ورته وی بابا دا بوټان خو سوري دي، وی دا ما له خپې خوږی. ما ته پته نه وه، زما د والد صاحب ما ته دروغ ویلي وو. ډېر وخت پس ما ته زما مور وویل، وایي ستا د پلار د بوټانو وس نه کېده. تاسو لیدلي وو، خو موږ له به یې ښکلی پیزار اخیستو چې بچی مې سبق وایي. هسې نه په مدرسه کې د بل طالب علم پیزار خیستی او د ده د هغه پیزارو ته زړه وشي. دې مور به ګاونډیانو کې یو ځای بل ځای روپۍ قرضولې، وایي زما بچی مدرسې ته ځي، هغه ته د کرایې ضرورت دی. چې ما ته به په دې جب کې دا روپۍ کېښودې، سترګو کې وې اوښکې وې، زه د هغې اوښکو ترجماني نشم کولی، خو سترګو کې وې اوښکې وې. او ما ته به ویل بچیا ډېرې د سختې روپۍ دي چې ضایع نه کړي. زمونږ ملګرو په وقفه کې یو څه بل څه خوړل، ما ته ویل ته نه خورې، ما به زما زړه ته نه کېږي. مه خفه کېږئ دې ته چې ډوډۍ کمه ده، مه خفه کېږئ دې ته چې دا چټایي سوری ده. موږ د هغه پیغمبر امتیان یو چې خېټه پورې به کاڼي تلل. موږ د هغه پیغمبر امتیان یو چې لوږې به تېرولې، سختې به تېرولې، تکلیفونه به تېرول، جهادونه به کول، بدر له به تلل، احد له به تلل، تبوک له به تلل. موږ ته د عشق او محبت انتها ښودلې ده. موږ نه به ډوډۍ پاتې شوه که نه، موږ به هغه ډوډۍ په دسترخوان نه پرېښودله، موږ به جیب کې واچوله. تاسو د دې قاري صاحب نه تپوس وکئ چې قاري صاحب دا ټول عمر په مدرسه کې استري کړې جامې اغوستې دي. قاري صاحب تا پراټه پېژندله، حالات کے قدموں میں قلندر نہیں گرتا، ٹوٹے جو ستارہ تو زمیں پر نہیں گرتا. گرتے ہیں سمندر میں بڑے شوق سے دریا، لیکن کسی دریا میں سمندر نہیں گرتا.